بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن څلورنۍ چهارشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د جمادی الاول میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د لړم میاشتې 24 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات ښاریان د هرات ښاروالۍ د پرمختیایي پروژو په پلي کېدو هرکلی. د شیطان لښکر تر سرلیک لاندې د پوهنې ریاست له لوري د مدرسو زده کوونکو ته سیمینار وړاندې کول. او د انجیل په ولسوالۍ کې نږدې 900 کورنیو ته د سرې میاشتې ادارې له لوري مرستې ویشل. اوس هم ستاسو پام راړوم بشپړ خبرونو ته. زه محمد ولی عمر یم. د شیطان لښکر تر سرلیک لاندې لویې سیالۍ د هرات د پوهنې ریاست لخوا د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د افغانستان د عروج انسټیټیوټ په همکارۍ د دیني مدرسو د 250 تنو طالب العلمانو په ګډون ترسره سوه. ویل سوي چې د دې سیالۍ موخه د خوارج، افراطي ډلو او د اسلام د دشمنانو معرفي کول دي او د دیني مدرسو زده کوونکو پکې برخه اخیستې وه. په ورته وخت کې د غونډې ګډونوال د اسلامي نظام او د اسلام د دشمنانو د لا ښه پېژندلو په موخه د داسې پروګرامونو ترسره کول اړین ګڼي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د هرات ولایت د پوهنې ریاست لخوا د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست او د افغانستان د عروج انسټیټیوټ په همکارۍ د شیطان لښکر ستره سیالۍ ترسره سوه. په دې سیالۍ کې د دینی مدرسو شاوخوا 250 طالب العلمانو برخه اخیسته و. در همین وضعیتی که امتحانات مکاتب و مدارس شروع شده و ما می‌بینیم 360 نفر آمدن اشتراک کردن، یعنی که اشتیاق دارن مردم برای اشتراک کردن در مسابقه برای مطالعه و اینها. یعنی اگر فعلا وضعیت آغاز امتحانات مکاتب نمی بود حتما ما تعداد بیشتر را شاهد می بودیم، اما در همین وضعیت هم وقتی تعداد زیادی میان اشتراک میکنن یعنی اشتیاق زیادی هست. کتابی در نظر گرفته شده کتاب تقریبا دشمن شناسیه که جوانا و شاگردا بیشتر بتونن دشمنان اسلام من جمله خوارج و دیگر دشمنان اسلام بشناسن. کتاب بسیار زیبایی که به شکل سوال از او کتاب سوالات طراحی شده و جواب هم در نوشته شده و الحمدلله امروز ما شما شاهد مسابقه از هستن که تحت نظر ریاست معارف و ریاست اطلاعات فرهنگ برگزار میشه. مسابقه در علم نحو باشه، بعد مسابقه در علم حدیث باشه، در علم تفسیر باشه و همچنین مسابقه در علم فقه و اصول حدیث. در تمام علوم اگر چنین مسابقه های صورت بگیره و انجام بشه ان شاء الله برای بالا بردن از ظرفیت علم شاگردا برای ترقی آنها خیلی مؤثر مفید باشه. حتی اگر بعضی مسابقات در سطح کشور در بین علما بعض از کتاب‌های مفید و مؤثر انتخاب بشه تا اینکه اینا به اون مسابقه شرکت بکنن، تا اینکه همون سطح علمیشان بیشتر ارتقا پیدا بکنه، رشد بکنه، خیلی مؤثر واقع میشه. د اسلامي امارت یو شمېر سیمه ییز مسؤلان د ښوونځیو او پوهنتونونو د ځوانانو ترمنځ د معلوماتو د پیاوړتیا او د اسلامي فرهنګ د رواجولو په موخه د دا ډول پروګرامونو د جوړولو خبره کوي. دغه مسؤلان لا هم ټینګار کوي چې د هیواد د آبادۍ او د اسلامي امارت له نظام سره د ځوانانو د همکارۍ په خاطر باید د دیني مسایلو په اړه د هغوی پوهاوی او د اسلام د دشمنانو مخونه معلوم سي. نو په دې ترڅ کې موږ هم غواړو چې دوی هغه اصلي مسؤلیت ته متوجه کړو تر څو دوی خپل تاریخ وپېژني او خپل کردار وپېژني. په آینده کې باید څه وکړي. موږ د یو اسلامي معاشرې خلک یو، بالخصوص د هرات مجاهد ولس په تاریخ کې ډېره ښه مخینه لري. هغوی خپل تاریخ وپېژني، نوي ځوان نسل ته خپل مسؤلیت وښیو او هغه څه چې د الله او د هغه د رسول لخوا موږ ته فرمایل سوي دي په خپل دین کې او په خپله فقه کې موږ څه لرو هغه دوی ته ور وپېژنو او آینده دوی متوجه سي تر څو د موږ ځوان قدر هغه ځوانان هغه خپل مسؤلیت ته متوجه سي او آینده په حکومتدارۍ کې او د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره کار وکړي. و ان شاء الله پلان‌های بسیار وسیع داریم در رابطه به رشد و ترقی معارف و همچون مسابقاتی به تمام مضامینی که ما داریم و چی در سطح مکاتب هست، چی در سطح مدارس هست،
چی در مکاتب خصوصی چی در مدارس خصوصی ما مسابقات روی دست داریم و انشالله مردم ما و ملت ما و مردم خیری که ما داریم همچنین در پهلوی ما بودند و هستند و اونها با ما وعده سپردند در این راستا با ما همکار باشند. مسابقات در تمام مضامین چی در علوم دینی و چی در علوم عصری و انشاءالله ما اطمینان میدیم که به فرصت بسیار نزدیک به آینده نزدیک شاهد یک تحول بسیار بزرگ در راستای معارف و رشد و ترقی معارف و علم و دین و فرهنگ انشاءالله که شاهد باشیم. په ورته وخت کې یو شمېر ګډونوال هم د دغه ډول سیالۍ د ترسره کېدو هرکلی کوي او دا یې د مبارزې په برخه کې اغیزمن بولي. اول که معلومات در رابطه به این زیاد برداشت کردیم، دیومی هم آمدن که ما اینجا این را بر این مسابقه شراکت کنیم که بسیار گفتید مسابقه خوب برگزار کردن. همچنین برنامه‌هایی برای جوانان نامفید، یعنی از جوانان تقاضامند این هستند که با مطالعه دقیق، یعنی هر انسان باید روزانه 5-6 صفحه از کتاب مطالعه داشته باشه. این که مطالعه کردن کتاب باعث ارتقای ظرفیت و ذهنیت او میشه که باعث میشه دشمن باشه یا در بخش دشمنی در هر موضوعات معلومات دینی باشه، اسلامی باشه، فرهنگی، عمومی، هر بخش باشه، میتونه از طریق مطالعه سطح ذهنیت یا پیشرفت خود بالا ببره. وظیفه یک مسلمان در قدم اول همی است باید اول دشمن بشناسه، بعد برای از اینکه دشمن نابود بکنه باید برای از طرح پلان داشته باشه. و این تو برنامه‌هایی که در هر کشوری باشم، در کشور اسلامی طرح این چنین برنامه‌ها، مسابقات در راستای دشمن شناسی، در راستای قرآن شناسی و همچنین در راستای مضامین دینی میتواند که برای مسلمان‌ها خیلی مفید باشه، خصوصا برای قشر جوان که مفکوره و اندیشه جوان‌ها را بارور بکنه، بیشتر جوان‌ها نسبت به دین و آیینشان باورمند بکنه و فکر و مفکوره از اونها را آبیاری بکنه و به سوی یک مفکوره درست و صحیح سوق بده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د هرات پوهنتون او په نورو پوهنتونونو کې د امارت پیژندنې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت په اړه سیالۍ ترسره شوي دي. د هرات ښاریان د دغه ولایت د ښاروالۍ د ادارې لخوا د پرمختیایي پروژو د پلي کېدو هرکلی کوي. دوی د اسلامي امارت د نظام له پروګرامونو د خپل ملاتړ د اعلان ترڅنګ وایي چې په هرات ښار کې د روانو پرمختیایي پروژو په پلي کېدو سره به د دغه ښار بڼه بدله سي. نورخال په چمتو کړی راپور کې. د هرات ښار د نمبر 1 سیمه د هرات ښاروالۍ ادارې له 4 سترو پروژو څخه د یوې پروژې عملي کار روان دی. د دغه ولایت اوسیدونکي د اسلامي امارت له نظام څخه د خپل ملاتړ د اعلان ترڅنګ وایي چې په تیرو 20 کلونو کې د ښاروالۍ ادارې د پرمختیایي پروژو پلي کول بېساري دي. این تصویر به ذهن بسپارین و فرداها وقتی چهار سرک میشه و 4 جاده 4 خیابان میشه او تصویر هم داشته باشیم. ببینید چقدر زیبا میشه. یک شهر و یک کشور زمان ساخته میشه که مردم با حکومت و با ښاروالۍ همکار باشن. اگر مثلا مالیات به وقت تحویل داده بشه و جمعآوری بشه، برای حکومت تحویل داده بشه، بخوایم نخوایم یک کشور ساخته میشه، سرک ساخته میشه. خیلی خوبه. این همینجا خیلی شلوغ بود، اگه ما وعذاب بودیم. خیلی خوبه اینجا 4 سرکش خیلی خوبه. همینجا ترافیک میشه، شو همین تلرا که میایه بخی همینجا وعذاب بودیم دیگه. له بلې خوا د هرات د ښاروالۍ د ادارې مسؤلان ټینګار کوي چې سږ کال په دغه ولایت کې شاوخوا 140 لوی او وړې پروژې تر کال لاندې دي چې یو شمېر د پلي کېدو په حال کې دي. دا 3 پروژې کېږي په نمبر 1 کې چې یوه یې د 2 سړکانو ده چې 2 نور سړکان جوړېږي ورسره، او یوه یې د کانالونو پروژه ده، او یوه یې هم د پله پروژه ده چې بل د کاروبار پل دی هغه جوړېږي. د دغه 2 پروژو لګښت تقریبا د 120 میلیون افغانۍ د دغه 2 پروژو دی چې د نمبر 1 په طرف کې کاریږي. ما انشالله به همشهریان عزیز خود ما اطمینان میدیم که اگر امی 800 متر که انشالله 100% تا به 1 ماه اینا برای از اینا اسفالت میکنیم، اما 800 متر دیگر هم اگر برای ما تا 1 ماه دیگه هم اینا تحویل بدم، تا 1.5 ماه تحویل بدم، این بر سال می اردوی طرف انشالله ما 100% قول میدیم که با کیفیت خوب تحویل همشهریان کنیم که انشالله زمستون استفاده کنیم. د ښاریان څخه مو دا توصیه د ټولو ښاریانو ته چې کومې د ښاروالۍ 15 ناحیې دي چې په 15 ناحیو کې زموږ سره پوره همکاري وکړي د جواز په د لارې او د صفایي په برخه کې او نور د کریو په برخه کې چې د کوم د ښاروالۍ کوم ځایونه په کرایه ورکول سوي د دوه برخه کې زموږ سره پوره همکاري کوي چې موږ وکولی سو چې دا کومې پروژې موږ شروع کړي هغه په پوره معیار سره تطبیق ته ورسوو، چې انشاءالله موږ هم کوشش په دې کې دی چې کومې پروژې موږ شروع کړي چې کوم وخت متعین وخت ورته یاد کړي چې په هغه وخت کې انشاءالله خپل وخت ته ورسېږي. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د هرات ښار په هر ګوټ کې ګڼې پراختیایي پروژې پلي کېږي.
د هرات د ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د تاریخي ځایونو د ویجاړېدو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې د هرات پرله پسې زلزلې تاریخي ودانیو ته سخت زیانونه اړولي دي. د هرات ولایت د رباسنګي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دې شیخ د سیمې یو تن اوسېدونکي د باختر اژانس خبریار ته وویل چې د دې شیخ زیارت چې څه ناڅه 800 کلن تاریخ لري او له زلزلې وروسته سخت زیانمن شوی. په ورته وخت کې د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو ساتنې امیر مولوي رقیب الله رضواني چې د دې شیخ سیمې ته تللی وایي چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د هرات په ټولو ولسوالیو کې د تاریخي ابداتو په ګډون د هغو تاریخي ابداتو په ګډون چې زیانمن شوي دي د وضعیت د څېړلو لپاره یو سروي ډله جوړه کړې ده. مولوي رضواني زیاتوي چې د دوی اصلي تمرکز په راتلونکي ژمي کې د تاریخي ځایونو د ویجاړېدو مخنیوی دی. د تاریخي آثارو د ساتنې امیر وایي د تاریخي آثارو د بیا رغونې په برخه کې د بېلابېلو بنسټونو اړتیا ده چې په دې برخه کې د ملاتړ وړتیا ولري. استاد عبدالعزیز رسولي د هرات د اطلاعات او کلتور له رئیس سره وکتل. ښاغلی رسولي چې د هیواد یو له ملي ورزشکارانو څخه دی د هرات د اطلاعات او کلتور له رئیس سره په کتنې کې د خپلو ورزشي لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې. په همدې حال کې د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي احمد الله متقي وویل اسلامي امارت د ورزشکارانو هڅې نه هیروي او د هغوی قدردانۍ او ملاتړ کوي. د یادونې وړ دی چې استاد رسولي په دې وروستیو کې د کابل ولایتونو ته د پروان، کاپیسا، پنجشیر، لغمان، جلال آباد، لوګر، پکتیا، وردګو، څلور لارې او غزني ته د سکیټ باسکل په مټ 3000 کیلومتره مزل کړی دی. د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا د هرات ولایت په انجیل ولسوالۍ کې له زلزلې ځپلو 900 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه. دا ځل د لویدیځ زون د سایوي رئیس شیخ یار محمد فاروقي په امر او د هرات ولایت د سرې میاشتې د رئیس مولوي احمد راشد تر څارنې لاندې د هرات ولایت د سرې میاشتې د نمایندګۍ د عمومي مدیریت د فعالیتونو د دوام په موخه د سرې میاشتې د مرستو د ویش ټیم د همکارانو لخوا په انجیل ولسوالۍ کې د 900 کورنیو لپاره د ایران هیواد له لورې 900 کڅوړو خوراکي توکو مرسته وویشل سول. یاد دې وي چې دغه کورنۍ څه موده وړاندې د زلزلې له امله زیانمن شوي وي او د زیانمن شویو کورنیو له معایناتو او سروي وروسته د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لورې پر دوی دغه مرستې وویشل سوې. محترمو لیدونکو، اوس هم ستاسو پام راړوم د سبا ورځ د هوا اټکل. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا اټکل. پنجشنبه هرات شهر نیمه وریځ الوره درجه 22 تیتای 12، غوریان نیمه وریځ الوره درجه 28 تیتای 14، کراخ نیمه وریځ الوره درجه 22 تیتای 10 او پشتون زرغون نیمه وریځ الوره درجه 28 تیتای 14. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات ښاریان د هرات ښاروالۍ د پرمختیایي پروژو په پلي کېدو هرکلی. د شیطان لښکر تر سرلیک لاندې د پوهنې ریاست له لورې د مدرسو زده کوونکو ته سیمینار وړاندې کول. او د انجیل په ولسوالۍ کې نږدې 900 کورنیو ته د سرې میاشتې ادارې له لورې مرستې ویشل. درنو قدرمن لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو پولیس سټیشن ته لاس